السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې امید لرم تاسو به ټول روغ جوړ یاست. نن چې کوم ویډیو ده بالخصوص د خویندو لپاره ده او داسې مرضی چې هغه یو ډېرې خویندې پې اخته وي، بیا بیچارهګانې کومې لږ شرمه حال ویلی سي، بعض اوقات نسي کولی، یا ډاکټرانو ته تګ راتګ باندې هم ستړي سي، علاج یې ممکن نه وي، دوايانې خوري ښه دوا ختمه سي بیا همغسې. دوهم دا دوا ما سره موجود نسته، خپله یې باید تیاره کړئ وټساپ کې، ځکه بیا ما څوک په عذاب نه کي. زه یو شیز تاسو د الله په رضا ښیم چې ګټه تر واخلئ او چې شي ضرورت وي د انسانیت لپاره هغه موږ تاسو ته ولته وړاندې کوو. او نن چې زه کومه نسخه وړاندې کوم در دا ماهواري چې د کومو خویندو بنده وي، کچه عمر کې 11 کاله 13 14 دروي 40 150 کالو پورې 15 پورې 40 پورې هغه خویندې چې در سره ماهواري راځي، بعض اوقات یا بالکل کم یو دردي یا حد نه زیاته راځي یا بالکل کله ورکیږي، نو هغه لپاره دا ده. او یو اجزا د ټوټل دا هر یو پنسار نه ترلاسه کولی شئ او خپل جوړولی شئ، ځکه تاسو زه داسې علاج کوم چې مجربي او نسخه چې درته راخلم دا د ګروپ نسخه چې طبیبان جوړوي، دا هېڅ څوک هم چاته نه ښیي، خو زه د الله رضا لپاره تاسو کوم دا تاسو کتلی شئ. دا یو ګروپ د موږ خپله دوستان دي کې ټول طبیبان انډیا پاکستان نه دي، افغانستان هم پکې طبي ریسرچ سنټر. دا یو نسخه دا کتلی شئ، د ماوري باره کې سکرین شاټ هم دی نه تاسو بیا اخیستلی شئ. نو دې ته تاسو بس اول چې کوم خویندې دا مشکل لري ماوري درد سره راځي یا حد نه زیاته راځي، نو ټوټل تاسو پنسار ته چې لاړئ 2 شیزونه واخلئ. بس اولین ریون خطایي په هر یو پنسار کې دا د بوټو کوم طبیبان بوټي یعنی کې اخلي د طبیبان چې دي کوم پنسار نه چې بوټي اخلي دا بوټي چې فلورنزي دا یو دې ته پنساري وایي، ډېر ملګرو ته پته نه کاغه په سعودي کې په دوبۍ کې په هر هیواد کې دا بوټي پنسار سره موجود ده. دې ته وایي ریون خطایي. ریون خطایي دا دوباره هم درته ښکارولی شم، دا ریون خطایي اجزا نسخه ریون خطایي. صحیح سو؟ دا ریون خطایي به تاسو واخلئ 100 ګرامه واخلئ 200 ګرامه واخلئ، دا ارزانه ده، مشکل نه لري. 100 ګرامه تاسو واخیسته پاوډر به یې کوي په ګرینډ باندې، بالکل دا یو لرګی غوندې نرم لرګی، پاوډر به یې کوي لکه اوړو په شانت، بیا به یې چانګې به یعنې کې چان باندې به یې غلبیل کوي. بیا به همدې دوا نه 2 ګرامه د کاچوغې درېیمه برخه سهار او درېیمه برخه ماښام په نهاره یو شربت بزوري به ورسره واخلئ، که د کرشي کمپنۍ د جوهر وي د همدرد وي هر وی یو شربت یعنی کې بزوري غټ به ورسره واخلئ، 100 200 روپۍ باندې به د شربت بزوري نه به 2 کاچوغې یو ګلاس اوبو کې مکس کوئ او دا ریون خطایي چې تاسو پاوډر کړې ده دا به سهار 2 ګرامه خولې ته واچوئ او دا د شربت بزوري چې شربت تاسو کوم جوړ کړی اوبو کې دا ورپسې چکئ او سهار او ماښام په نهاره باندې 15 ورځې یوه میاشت تاسو وخورئ، ټول عمر به دې مشکل نه تاسو رفع دا مشکل به تاسو ته نه وي. ډېر داسې خویندې چې بیچارهګانې بهر هېوادو کې اوسېږي ژوند کوي تماسې کړی چې هغه ډاکټران ته ورځي باید بعض دا بهر هېوادونو کې دوایانې نه ورکوي په اسانتیا، نو بیا چې معایناتو کې الټراساونډ یا بلډ ټیسټ هغه بیا ورته تاسو نورمالي، خو هغه جسم کې ماوري در سره راځي کله ورکه سي او یا ډېره راځي حد نه زیاته. ایدی مشکل دای چې د چا مثال ماوري بند سي هغه بعض اوقات د خون رطوبت وینه کموي جسم کې یا ګرمي او حد نه ډېره راځي هم دا بعض اوقات ګرمي حد نه زیاتې چې ګرمي ډېره سي جسم کې هغه زیات هم راځي او په درد سره هم راځي سره نس سره بعض اوقات درد کوي. نو دا درد کوي دا 40 کلو نیول تر 14 کلو پر کومه خویندې دي هغه دا مشکل وي. دوباره درته ښیم نسخه دا تاسو ځان سره نوٹ کړئ. ریون خطایي یو صرف بوټی ده، هر پنسار سره ملاویږي، دا خړ غوندې لرګی وچ، دا به واخلئ پاوډر به یې کوي 2 ګرامه سهار 2 ګرامه ماښام، همدې سره به یو شربت بزوري واخلئ معتدل، 2 کاچوغې به یو ګلاس اوبو کې شربت غوندې ته جوړ کړئ، دا به پسې وچکئ سهار او ماښام نهاره باندې. دې سره به د بریلر چلګوړي غوښه نه خورئ، فارمي چرګ، آلو به نه خورئ، لوبیا او هګۍ پراټه. دې نه د پریزو کې 15 ورځې تر 2 میاشتو پورې استعمال کړو، ټول عمر به دا مشکل نه وي. 2 میاشتو پورې هم دا تاسو خوړلی شئ، تاوان هېڅ دا نه لري. دوهم کوم ورونه چې لاسونه او پښې سوځي جګر مشکلي صحیح ده
هغه هم دا تاسو استعمالولی شئ. شکر والا سي بیا به شربت بزوري ورسره نه استعمالوئ، خالي به ریوند خطایي استعمالوئ، ولې شربت بزوري خوږ ده. نو دوم دا که څوک جګر ضعیف وي، لاسونه پښې سوزش لري، ورسره بیا دا 2 ګرامه سهار او ماښام اوبو سره استعمالولی شئ. او چې شکر نه بیا شربت بزوري معتدل سره تاسو دا استعمالولی شئ. یو شربت د بزوري معتدل معنا هر مزاج استعمالولی شي. نو دوستانو زه هر یو علاج تاسو ته ښیم هغه د الله رضا لپاره وي. دوم به تاسو ته ښیم یعنې که دا ګروپ د طبیبان وي، دا نسخې صرف طبیبانو سره دا عام خلکو ته څوک نه ښي. ډېر داسې بغض ساتي په زړونو کې یا بل څه مشکلي چاته نسخجات نه ورکوي. ډېر بیچارهګان طبیبان شاګردتوب اختیار کړي بیا هم چاته نه ښي. خو د موږ الحمدلله په دې پیج باندې څومره د زړه راز وي تاسو سره بیان کوو، او هر هغه شی بغیر له کوم لالچه بغیر له کوم مطلبه تاسو ته ښیو. دوباره وایم چې ډېرې خوندې به میسج دا دوا ما سره موجود نشته، خپله تاسو جوړه کوئ، هر یو پنسار کې ملاویږي. دومه نسخه به زه ښیم بیا دوباره که د الله رضا وه چې کومې خویندې په بچهدانۍ کې دننه غوټې ولري یا فیبرایټ وي، د هغه لپاره به داسې یو نسخه وي چې 2 اجزا به وي، همغې سره به علاج انشاءالله تاسو په خپله هم هغه جوړولی شئ. یو ارزانه بالکل اسانه او ارزانه به که د الله رضا وي. نو دوستانو موږ چې تاسو ته علاج معالجه ښیو دا د الله رضا لپاره او پټې سترګې دا تاسو جوړولی شئ، بې ضرره هیڅ ضرر نه لري. او دوستانو موږ په واتساپ ځکه جواب نسو ورکولی، حد نه زیات یوه ویډیو مثال ورځ کې هغه 2 لکه 3 لکه کسان ګوري ورځ کې خالي، نو بیا دې کې 15,000 شپږ کسان په واتساپ باندې میسج کوي، موږ ټول ته جواب نسو ورکولی. واتساپ صرف د هغه ملګرو لپاره چې دواخانې ته راغلي دوایانې وړي، هغه بیا دوا ترتیب استعمالولو چل ورخوي، بیا زکات موږ نه غم پکې یېري. دوم هر انسان یا کوم فرد چې وي د خویندې ورونه ما دواخانې ته دغسې مه راځئ. زه د نورو طبیبانو غوندې نه یم چې بس نمبر ورکړم او راځئ، نه. که د بې اولادۍ مشکل هم وي په واتساپ به ما ته د بې اولادۍ نه عکس واخلئ، دا کوم ټیسټ معاینات چې تاسو کړي زه یې ګورم، که تداوي کېده ما سره علاج و ورځ 2 ټیم در کوم، انا بعد درته وایم چې راسئ کېږي. که تداوي نه وي علاج نه وي زه تاسو ته وایم چې مه راځئ، تاسو علاج ما سره نسته. که د معدې د بواسیرو مشکل هم وي همداسې تاسو به تماس نیسئ چې دا مشکل ده، که موږ سره تداوي علاجي بیا تاسو ته ورځ ښیو، تاسو به راسئ دوا درکوو. چې هر یو مرض بیا تاسو مخکې موږ سره په ټلیفون تماس وکړئ. دوم ډېر داسې خویندې ورونه راځي د موږ دواخانې ته، موږ هغوی ته دوا نسو ورکولی په دې چې موږ ته مخکې نه مخکې ملګرو ویلي موږ دا لاسي تیارو د کمپنۍ دوایانې نه ورکوم. ډېرې دواخانې چې ورسي دواخانونه پړسېدلي هغه د کمپنۍ دوایانې ګټه نه کوي. موږ لاسي شی جوړوو چې کوم مریض موږ ته ویلي د مغو دوا موږ تیارو بس. او ځکه دا درته ښیم چې تاسو تکلیف نه وي، نو تاسو رام سي موږ ته ویلي هم نه یا تاسو موږ ملاقات ونه سي یا موږ سره د هغې معالجې دوا نه وي، نو تاسو ته به تکلیف وي. چې هر وخت راتلی تماس به نیسئ، چې هره مشوره او ټلیفون کولی شئ، تاسو ته موږ ښه رهنمایي ښه مشوره درکوو. ښه وخت ولرئ دوستانو، نو د لوی الله ته سپارم. السلام علیکم.